السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. په دریم پړاو کې به د پښتو الفبې پر هر توري 3 لغاتونه او انګلیسي معناګانې درته وړاندې سي. او خپل اول لوست د پښتو الفبې په 2 تورو الف او الف مد را پیلوو. په پیل کې به الف ته راسو چې په پښتو حروفو د الف نوم دغه ډول لیکل کیږي، الف، او غږ یې د انګلیسي ژبې د ای په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د الف نوم داسې لیکل کیږي، الف. اوس د الف توری په 3 لغاتو کې استعمالوو د انګلیسي شکلونو او معناګانو سره یو ځای. هیله کوو چې تاسې هم را سره تکرار کړئ. اول په انګلیسي داسې لیکل کیږي، اول، او د اول انګلیسي معنا ده فرست. اره په انګلیسي داسې لیکل کیږي، اره، او د اره انګلیسي معنا ده سا. اتل په انګلیسي داسې لیکل کیږي، اتل، او د اتل انګلیسي معنا ده هیرو. د د لوست دوهم توری الف مد دی چې په پښتو حروفو د الف مد نوم دغه ډول لیکل کیږي، الف مد، چې غږ یې د انګلیسي ژبې د ډبل ای په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د الف مد نوم داسې لیکل کیږي، الف مد. اوس د الف مد توری په 3 لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کوو او هیله ده چې تاسې هم را سره تکرار کړئ. عام په انګلیسي داسې لیکل کیږي، عام، او د عام انګلیسي معنا ده مانگو. آباد په انګلیسي داسې لیکل کیږي، آباد، د آباد انګلیسي معنا ده constructed. آس په انګلیسي داسې لیکل کیږي، آس، او د آس انګلیسي معنا ده هارس. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر 2م لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې الف او الف مد پکښې راغلی وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.